د جمع ټیم شو. دغه ماشومان یو خو هغه ماشومان دي چې هغه ډېر زیات واړه وي، په پاکۍ ناپاکۍ نه پوهېږي، او یو ته مونږ وایو مراهق چې دی بالغ خو لا نه دی، خو دی په پاکۍ او ناپاکۍ باندې پوهېږي. جی دغسې ماشومان چې په اودس چاره دا هم پوهېږي او چې سبق وایي نو خامخا به هغوی په دغې باندې پوهېږي. نو بهتره دا ده چې ځان پسې ودرئ او جمع وکړي. جمع ډېره بهتره. صحیح. ظریف خان حضرت تپوس کوي چیرې ما د چانه زه چانه پیسې اخلم، یعنی قرض مې ورکړي دي، اوس چې هغه قرض پیسې اخلم خو هغه انتهایي غریب دی، نو که دغه پیسې زه دنه واخلم او د ده د وینا نه بغیر دته ونه ویم او دا ولا واپس بیا د زکات په دغه کې ورکړم، نو آیا دا زه کولی شم که نه شم؟ طریقه هم دقه ده جی چې د هغه نه دغه پیسې په څه طریقه واغشتې شي، هغه ته قرض ورکړي او هغه بیا دله واپس ورکړي، یا بل چاته ووایي چې دله ورکړه چې یاره مال یې راکړي زه ورکوم بیا، نو هغه دې ورته بیا په زکات کې خماکي. ډېره بهتره ده. هغه سره احسان وشو، ښېګړه ورسره وشوه، دا طریقه ټیک ده. صحیح. عبدالمهیمن به یې تپوس کوي چې که د امام نه شاته مقتدي ولاړ وي او د امام په اقتدا کې د مقتدي نه څه غلطي وشي، نو آیا دا مقتدي به چې کوم دی سجده سهو کوي که نه بس دی به د امام په اقتدا باندې اکتفا کوي؟ دی د امام تابع دی. جی امام د ده تابع نه دی. جی نو د ده په ده نه چې څونه غلطۍ کېږي دی، خو که د ده نه غلطي ونه شي او د امام نه وشي نو دی به تابعداري، بیا دی به د هغه سره سجده سهو هم کوي، که زیات رکات پکې راځي نو هغه به هم کوي. خو دا ده چې دی ځان له غلط شي نو دی ځان له به سجده سهو نه کوي، بلکې دی به د امام تابعداري کوي. صحیح. فیصل بھائی حضرت تپوس کوي چې د الک او د جنې د پیو سکلو موده څومره ده، او که د خپلې مودې نه چې کوم دی زیات پی ورکړی شي نو په هغې باندې خو ګناهګارېږي نه مور؟ 2 کاله او انتهایی 2.5 کاله دا میاد دی د شهودو د رضاعت. جی د دې نه زیات ورکول دا مکروه دی جی او د شریعت پابندي پکار ده. جی چې شریعت مونږ ته څه ویلي دي هغسې پکار دي. که مونږ د شریعت خلاف کوو نو په هغې به ګناهګارېږو بیا، ځکه دا د شریعت خلاف کار شو چې شریعت وایي 2 کاله 2.5 ورکه بس، او ته د هغې نه زیات ورکې نو دا وګوره تا د شریعت باندې عمل ونه کړو، نو چې په شریعت ته عمل ونه کړو په دې باندې بنده ګناهګارېږي. جی نو نور خو اگر چې څه نه کېږي پې خو دا ده چې ګناهګار دي په دې باندې. صحیح. حضرت اسرار به یې تپوس کوي چیرې یو ښځه وایي چې ما له خاوند طلاق راکړو، خو هغه لاړه شي مور پلار پرې کښېني، او بل طرف ته خاوند وایي چې ما طلاق نه دی ورکړی، نو د چا خبره و معتبرې؟ اعتبار په طلاق کې د خاوند دی. خاوند چې څه وایي حقه به وي. جی د ښځې څه اختیار دی چې ما له طلاق راکړی دی او که نه دی راکړی. جی اگر چې ښځه ګواهان راولي چې ما له دوی په مخ کې طلاق راکړی دی، جی خو د هغه ګواهي به نه قبلولی شي، بلکې د خاوند خبرې له اعتبار دی چې خاوند وایي ما ورکړی دی، یو طلاق مې ورکړی دی، 2 مې ګناهګار خو هغه دی. که هغه تا په طلاق کې ساتي نو ته نه ګناهګارېږي بلکې ګناهګارېږي به هغه. نو د هغه خبرې له اعتبار دی د سړي، د ښځې خبرې له اعتبار نشته. صحیح. ساجد به یې حضرت تپوس کوي چیرې زه یو سرکاري ملازم یم او ما په خپل ځای باندې چې کوم نه یو بل بنده کېنولی دی، نو زه تنخوا چې والم هغه له پکې څه نه څه ورکوم، نو دا تنخوا ما دپاره حلاله ده؟ دا تنخوا بالکل حرامه ده. جی ته هغه ادارې اغشتي او تا باندې اعتماد کړی دی، ته د دغې عهدې قابل وي، جی اوس بل کس چې ته راولي نو دا خیانت دی د ادارې سره. که هغه د دې قابل و نو هغه به یې دغلته کېنولی و، خو د هغې قابل نه دی او تا راوستی دی، ته دغه اداره تباه کوې، نو څومره چې نقصان دغه ادارې ته رسي نو دا ګناهګار به دی او دا تنخوا په تا باندې حرامه ده. صحیح. مظهر به یې حضرت تپوس کوي چیرې حالت جنابت کې د اذان آواز ورکول یا چلتے پھرتے ذکر اذکار دا څنګه دي؟ په حالت د جنابت کې یو لفظ خو ته ذکر کولی شي، لکه د اذان جواب شو جی نو دام ورکولی شي، جی خو چې ورنکې نو بهتره ده. جی چې اذان جواب ورنکې دا بهتره ده. اگر چې د یو ذکر اجازت د یو لفظ ذکر کول دا جایز دی، خو
د اذان کې چون کې کله کلمه زیاته راشي او اشهد الله اله الا الله نو د اذان جواب دی نه ورکوي او د نور سبحان الله سبحان الله الحمدلله الحمدلله دغسې اذکار یو ټکي چې دی دغه اجازه شته. صحیح. عبدالرؤف بھائی حضرت تپوس کوي چې یو زناور مرداریږي او نارینه په کور کې نو زنانه ذبح کولی شي. د زنانه ذبح جایز ده که هغه ذبح کولی شي او طریقه ورزي نو بالکل حلاله. صحیح. بالکل قدرمنو کتونکو اوریدونکو په دغه سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي. زه به حضرت ته درخواست کوم چې د مو دپاره د پښتونخوا ریډیو د پوره منیجمنټ دپاره او د پوره اوریدونکو دپاره دوه غواړو د پروګرام اختتام په دعا. اللهم صل علی محمد وعلى